کله شم یوسف کله کابیل شما ورور می وجنی زه هم ورور وجلی شم او موږ په هغه فخر وکړی شو چې زموږ داسې باباګانو چې زموږ د لاس ټوپک غورځولی دی موږ ته قلم راکړی دی نو ادب مقصدي شو ادب ترقي پسند شو ادب د انسانانو د مسلو ترجمان شو ډېر خوشحاله شوم چې ډېر ګران عنایت افغان مراد باچا سلمان نادان او نور ملګري او د کابینه د پښتون صف د ګل آباد کالج چې د یو ډېر عظیم روایت پالنه کوي دومره عظیم روایت چې هغه ډېر ستر بابا خان عبدالغفار خان باچا خان د پښتنو د شناخت او پیژندګلو د ذریعه چې شعر او ادب جوړ کړی و لیک او کتاب جوړ کړی و د هغې تسلسل د تعلیمي ادارو نه چې شروع شوی د سکولونو نه د کالجونو نه یونیورسټو نه نو هغه د دغه پېښور د واده د مختلفو سیمو نه د ګل آباد د دیر سیمې ته هغه تسلسل را رسېدلی دی باچا خان چې په 1910 کې په داسې حالاتو کې د آزاد سکولونو ابتدا کړې وه چې د پښتو نوم اخیستل د شاعرۍ نوم اخیستل د پښتون شناخت نوم اخیستل ګناه وه جرم او عظیم جرم و جیلونو ته تللو او باچا خان په هغه وخت کې د پښتون د لاس نه ټوپک غورځول غوښتل او قلم یې ورکول غوښتل د انګریز سرکار په پالیسۍ کې د پښتنو نه پیژندګلو وه نه د هغې د ژبې بقا وه نه د هغې د ادب ترویج و باچا خان ذاتي سکولونه شروع کړه آزاد سکولونه او یو جال یې خور کو د عثمانزو لومبې آزاد سکول په 1910 کې جوړ شو او په ټوله پېښور واده کې په سوونو سکولونه خواره شو چې اوس د هغوی په دغه د سکولونو په نظام باندې د پی ایچ ډي تیسیزونه لیکلی کېږي ډاکټر سهیل په دغه موضوع پی ایچ ډي کړې ده د باچا خان یونیورسټۍ او نور خلک لګیا دي خو دغه روایت چې دی دا د باچا خان په لاره چې هغوی په دغه سکولونو کې د عدم تشدد د مینې او د پښتنو کې د ذاتي دشمنو د نفرت د جګړو د فساد د ختمولو دپاره د علم او تعلیم کوم شمع روښانه کړې وه او د هغې چې کوم اثرات دي د هغې اثرات زموږ د ګل آباد کالج د پښتون ایس اف د کابینې پورې را رسېدلي دي او دا هغه روایت دی چې موږ یې پالو یعنې تاسو وګورئ د 1910 نه پس هم په 1921 کې چې کله باچا خان انجمن اصلاح الافاق نه جوړی نو په هغې کې ټول ورسره انټلیکچوال دي په هغې کې شاعران دي ادیبان دي په هغې کې د شاه محمد میږي او عبدالمالک فدا او په شلګونو خلک دي که زه نومونه اخلم خبره به رانه اوږده شي خو د باچا خان دغه انجمن چې موږ ته دومره لوی لوی نومونه راکړه فضل رحیم ساقي راکو ولی محمد طوفان یې راکو تر اجمل او کلندر پورې د تسلسل روان و بلکې دا هم معمولی خبره زه کوم باچا خان د انجمن اصلاح الافاقینه د سوري لاندې موږ ته په تاریخ کې په لومړي ځل پښتو ډرامه راکړه درې یتیمان د عبدالاکبر خان اکبر ډرامه د عثمانزو په های سکول کې چې سټیج شو دا د پښتنو د ډرامې د تاریخ آغاز دی د دې ځای نه موږ ته ډرامه شروع شوه باچا خان او د هغوی علمي و ادبي هڅو شاعري د اسمان نه ځمکې ته راوسته یعنې د باچا خان نه مخکې خو شاعرۍ کې زلفې او سپوږمۍ او رخسارونه وو باچا خان وایي چې په دې ځمکه باندې هم څه مسلې دي سماجي ناانصافۍ دي ظلم دی د استحصال دی د پښتنو شناخت تروړلی کېږي د دې خبره چې موږ په شعر کې نه کوو په ډرامه کې نه کوو په افسانه کې نه کوو دا به څوک کوي یعنې ادب د خیال او تصور نه حقیقي دنیا ته باچا خان او دغه ملګرو راوستی دی فضل محمود مخفي صاحب راوستی دی او دغه نور چې څومره لوی نومونه دي نو د دغه تسلسل د دغه روایت پیروي کول زموږ د پښتون ایس اف د ګل آباد کالج سټوډنټان چې کوي زه ځکه وایم چې د ډېر عظیم روایت پالنه ده همدې پښتو ته د مجلو د صحافت آغاز باچا خان کړی دی وړومبۍ مجله موږ ته باچا خان را کړې ده پښتون رساله په مئی 1928 کې وړومبۍ ګڼه چاپ شوه 100 کالو نه زیاتو شو تر ننه پورې چاپ کېږي
نو د هغوی د صحافتي هڅو تسلسل هم تر ما پورې او تر عنایت افغان پورې را رسېدلی دی. نو دغه شان دغه مشاعرو چې د انجمن اصلاح الافاق نه د سوري لاندې به دوی د مقابلې مشاعرې کولې، طرحي مشاعرې به یې کولې. که زلمي چېرې په خپل وطن قربان شي دا د انجمن طرحه ده، که د خیال د ازادۍ د خپل وطن وي دا د انجمن اصلاح الافاق نه طرحه ده. او په دې باندې به خلیق صاحب او محمد اکبر خادم او په دې بل لوی لیکوالو چې مشاعرې کولې، نو ادب مقصدي شو، ادب ترقي پسند شو، ادب د انسانانو د مسلو ترجمان شو، ادب مزاحمتي شو، ادب انقلابي شو، ادب د خپل دور د جبر خلاف یو آله جوړه شو، یو ذریعه جوړه شو، یو لاره جوړه شو. دغه عظیم روایت پیروي چې ده هغه زمونږ د کالجونو خصوصا د ګل آباد د ډیګري کالج پښتون اس اف هغه روایت پالي، مشاعرې کوي، ادبي خبرې کوي، د خپل ژبې او د خپل شعر د خپل کلتور د خپل مشرانو د خپل اتلانو شناخت زموږ مخې ته راولي. د باچا خان امن مشاعرې په نوم باندې دا اکټیویټي چې زه ګورم طالب علمان هم شته، زموږ مشران هم شته، زړه مې خوشحاله شو، ډېر خوند یې وکړو. زما د توقعات نه و چې د ګل آباد په ډیګري کالج کې به پښتون اس اف او مراد خان او دغه کابینه او دغه ملګري به دومره یو زبردست کامیاب پروګرام کوي او خلک به دومره په شوق د خپلې پښتني خاورې خبرې اوري، د پښتنو اتلانو خبرې اوري، د پښتون روایاتو خبرې اوري. دومره سنجیدګي، دومره حساسیت ما دپاره ډېره زیاته ده، خوشحالۍ خبره ده. الله دې وکړي چې دا روایت مخ په وړاندې وي. الله دې وکړي چې موږ د باچا خان د عدم تشدد او د هغوی د علمي سرمایې او د هغوی د سکولونو، د هغوی د انجمن اصلاح الافاق نه، د هغوی د عملي هڅو، د پښتون رسالې، د نورو صحافتي لارو امینان جوړ شو، موږ د هغې محافظان جوړ شو او موږ په حقه فخر وکړی شو چې زموږ داسې باباګانو چې زموږ د لاس ټوپک غورځولی دی، موږ ته قلم راکړی دی د صحافت دپاره، د شعر دپاره، د ډرامې لیکلو دپاره، د ادبي سرګرمو دپاره، د علمي ناستو دپاره. دا روایت به انشاءالله روان وي، خبره ما نه اوږدېږي. اخر کې یو دوه شعرونه وایم زاړه زما زاړه دي، نو دې کې لږ داسې طنزي انداز دی. مطلب ده چې ښه ده رهبري ستاسو کولی شم، ښه ده رهبري ستاسو کولی شم، خپله قافله خپله لوټلی شم. ښه ده رهبري ستاسو کولی شم، خپله قافله خپله لوټلی شم. او شعر دی چې دانش کله شم یوسف کله کابیل شمه، کله شم یوسف کله کابیل شمه، ورور می وجنی زه هم ورور وجلی شم. کله شم یوسف علیه السلام، کله شم یوسف کله کابیل شمه، ورور می وجنی زه هم ورور وجلی شم. او وخته زه څه کاڼی خو د سیند نه یم، وخته زه څه کاڼی خو د سیند نه یم، داسې چې په شور او شر کې غلی شم. وخته زه څه کاڼی خو د سیند نه یم، داسې چې په شور او شر کې غلی شم. او خیر دی که یې نه اوري تورغوږي دي، خیر دی که یې نه اوري تورغوږي دي، لا خو سپینې سپینې زه ویلی شم. خیر دی که یې نه اوري تورغوږي دي، لا خو سپینې سپینې زه ویلی شم. او دا شعر دی چې سر ته مې نشه د خودی وخته، سر ته مې نشه د خودی وخته، اوس د زورور په سر ختلی شم. سر ته مې نشه د خودی وخته، اوس د زورور په سر ختلی شم. او دا مقطع ده چې ته کره اورونه د خلیل په لار، ته کره اورونه د خلیل په لار، زه په خپل مسلک کلک ودرېدلی شم.